محترم مسلمانانو، نن درته یو مختصره شانتي واقعه د دې په هکله بیانوم چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د سنتو استهزاء او بیادبي چې څوک وکړي الله تبارک وتعالی هغه بیا نه پرېږدي، هغه خامخا مرداري او د دې به هغه حشر ډېر بد وي، خو الله جل شانه به په دنیا کې رسوا کوي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چې ډېر یو مایاناز مفسر هم دی، یو تفسیر هم د قرآن کریم کړی دی، تفسیر ابن کثیر. هغه یو کتاب لري چې هغه کتاب نوم یې البدایة والنهایه. په دې البدایة والنهایه دریم جلد کې دا خبره د ذکر کړې ده. ابن کثیر رحمت الله علیه وایي په بصره کې یو شخص و چې د هغه نوم ابو سلام و. دغه ابو سلام مخکې وایي چا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د مسواک ذکر وکړه چې د مسواک دونه فضایل دي، داسې فضایل دي، ګڼ شمېر فضایل ذکر کړل. نو دې بدبخت او شقي و بدبخته سړي څنګه چل وکړه، قسم یې وکړ چې والله العظیم بیادبي دې ډېره معافي چې زه به دا مسواک یعنې دا شخص ویلې دا شخص به په خپله دوبره کې خامخا وهي، یعنې ده په خپله دا خبره داسې وکړله. وایي ده د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د دې سنت استهزاء وکړه او دا مسواک یې راواخیسته په خپله شرمګاه کې ووهه. وایي همغه و چې دا شرمګاه نه څه وخت بعد په خېټه باندې در شو، څه وخت بعد یې د شرمګاه نه داسې یو ناشنا د مږې په څېر تک تور شی راووته، او چې دا راووته دا د مږې په څېر خو دا مخه د ماهي په څېر باندې وه، او څلور پښې درلودلې او داسې یو لیشت او څلور ګوتې د اوږدوالی د لکۍ. وایي نو چې څنګه راووته دې سړي چغې کړلې، دې ته انتهایي زیات دردونه مو کړل. نو چې چغې کړلې الورې راغله دا شی ووژه، دا ځناور چې د دې د شاته دوبرې نه پیدا شوی دا ووژه. نو د دې تر څنګ دې چغې کړلې چې والله العظیم دې ځناور زما کلمې خوړلې دي، کلمې مې ټولې شکېدلې دي او سوځي، وینې ترې را روانې شولې، حتی تر دې چې دا سړی الله جل شانه مردار کړ. د دې نه بیا څو ورځې بعد دا مړ هم شه. نو قدرمندو چام چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د سنتو استهزاء کړې ده، چام چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو تسپک کتلی، هغه الله جل شانه شرمولی دی. معمولی سنت هم چې هغه ثابت وي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام کړي دي، نو هغه ته ډېر د احترام قائل اوسېږئ. موږ تاسو مسلمانان یو. ګوره استهزاء په دین پسې دا په اتفاق دا څه شی دی، او په اتفاق د علماو سره دا څه شی دی، کفر دی.